د شام حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د خالي په ورځ هم هوایي بمباري جاري ساتلي. په سماجي رابطو خپرې شوې ویډیوګانو کې د شام شمالي سیمه حما او د حل په ختیځو سیمو کې د هوایي ځواکونو بمباري ښودل شوي دي. په هوایي بریدونو کې د روسي جنگي جهازونو د برخې اخیستو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د یونان پلازمینې اتنز سره نږدې په ځنګلو کې د اور له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 93 ته رسېدلې ده. په وژل شوو کې 4 بهرنیان هم شامل دي. چارواکو د وژل شوو کسانو نومونه خپاره کړي دي. په دې کې تر ټولو زیات ماتې سیمه متاثره شوې ده. چارواکي وایي 4 ژوبلو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده او په دې لټکې پلټنې روانې دي. د سریلانکا بهري ځواکونو د خالي په ورځ 28 هندي مچیمار په غیر قانوني توګه د ماهیانو ښکار کولو په تور نیولي دي. دغه مچیمارو تعلق د هند جنوبي تامل ناډو ریاست سره دی. سریلانکا له ډېرې مودې راهیسې شکایت کوي چې هندي مچیمار د دوی سمندري حدودو خلاف ورزي کوي. د سویډن یوې کمپنۍ ټي لاک بغیر له ډرایوره गाड़ी معرفي کړي چې تر 14 ټنه پورې د لرګو وړلو توان لري. په عمومي توګه د لرګو وړلو गाड़ी له ډیزل چلیږي او ډیر زیات لوګي کوي. خو دا جدید برقي ټرک دی. دا गाड़ी یو ځل چارج کولو سره تر 120 میلو پورې مزل کولی شي. په دې गाड़ी کې کیمرې، رادار او نور جدید آلات لګیدلي دي. دا गाड़ी بعد 2016 کال کې مارکیټ کې وي.